ملګرو چاینا والا د ژوندۍ شادو مازغه د ژوندۍ خرغوخه ټول هر څه خوري. ملګرو کله چې خبره د خوراک راشي نو زمونږ په دماغو کې پیزا برګر او د چولو مولو په شان شیزونه راوړي خو چاینا والا د وږي کېدو په ټایم جدا جدا زناور یادول شروع کی. کله د هغو شادو یادېږي او کله هغو د مارانو په شان د زناورو د خوراک په باره کې سوچ کوي او کنه موږ بالکل هم مذاق نه کوو. کله چې تاسو ته د چاینا والا اصلیت معلوم شو نو تاسو د خپونه بزمکو تختی او تاسو به حیران شئ چې اخر دا وړو کلمو والا خلک څنګه عجیب شیزونه خوري. دا غي د پیجندو د لپاره زما سره د ویډیو د اخره پورې اوسئ ولې چې دا ویډیو به تاسو حیران پاتې کی. خو د ویډیو شروع کولو نه مینه یو وړوکی غونټه ریکویسټ کوم. د ویډیو لاندې به یو وړوکی غونټه سور رنگ والا سبسکرایب بٹن ښکاریږي پاغي باندې کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې به بیل آیکن هم ښکاریږي پاغي هم کلیک کړئ. تاسو ته بیا ویډیو میلاویږي د ټولو ناول. اوس خو په دې خبره تاسو ډیر خپويږئ چې په دنیا کې د زناورو غوښې خوړلو والا خلک کم نه دي خو چاینا والا په دې معاملې کې لس لاسه مخکې دي. کم چې د داسې زناورو غوښه خوري د کم په باره کې چې انسان واوري نو د هغه زړه ساجیبه غونته شي. کچه خر د ټول نه لاول تاسو خر ته وګورئ. دا هغه خر دی د کم استعمال چې په پاکستان کې د سامان وړو لپاره کیږي. دا یو داسې جناور دی کم چې ډیر زیات مهنت کوي خو د چاینا والو د مهنت سره سویمه ده. هغه ته د دې د جسم د غوښې ذایقه خخ کاریږي. چاینا والا د خرخ په لاس وتړي او هغه کټ کی. اوس تاسو سوچ وکړئ خوار خر به څومره په بېدردۍ سره مړ کیږي او بیا د دې کچه خر غوښه فورا په کسټمر باندې خرڅیږي. حالانکه د چاینا سه علاقې داسې دي چې پاغي کې د خر غوښه خرڅول بین دي. بیا هم د دې خوراک والا خلک په غلا باندې د سنه سیزینه د هغې انتظام کوي. د شادو دماغ زمونږ د انسانانو لري رشتہ دار ویلو والا شادو کوم چې ډیره دماغ والی د دې دماغ هم چاینا والا نه پرېږدي. الټا دلته خو د ژوندۍ شادو دماغ ډیر زیات ګران او یو سپیشل ډش منل کیږي د کوم غستل چې د هر چا د وس خبره نه وي. په چاینا کې اوسېدو والا خلک د شادو دماغ غستلی شي او خوړلی شي. تاسو که دا خبره واورېده نو حیران بشئ چې په چاینا کې ډیر شي خلک د شادو دماغ د خپل شان شوکت د خو دپاره خوري د دې دپاره چې هغه وښیي چې هغه څومره مالدار دي. خو موږ به تاسو ته ووایو چې د دې ذایقه دومره خرابه وي چې د دې جویل آسان نه وي. خو بیا هم د چاینا خلک د دیکاوې دپاره د دې په خوړلو کې څه کسر نه پرېږدي. حالانکه په چاینا کې دا خرڅول بین دي. خو څنګه چې تاسو ته موږ ووایو چې ګنده کارونو والا خلک د خپل حرکتونو نه نه قلاریږي او په غلا باندې د هغې کاروبار کوي. ماران ملګرو مار د کم د نوم د اورېدو سره چې د ډیرو خلکو پتلون لمدیږي خو چاینا والا د مارانو نه یریږي خو الټا ماران د چاینا والا نه یریږي ولې چې د ژوندي مارانو نه جوړ شوی ډش د چاینا شفت خاصیت دی. دا ډش ډیر په تیزۍ سره جوړیږي د دې لپاره چې دا ژوندی وخوړلی شي. د دې د جوړولو لپاره د مار سر او کولمې لرې کړي او بیا یې پوخ کړي. منګکان په چاینا کې خلک منګکان د دارو او د شراب سره خوري. دا په چاینا کې د ټول نه زیات خرڅېدو والا ډش منلی کیږي کم چې کسټمر د تریو ساس سره خوړل خوښوي او دوی د دې سره سره د شرابو جام واخلي او پارټي کوي. هسې د منګکانو د بچو د خوړلو طریقه ډیره عجیبه ده کم چې د چاپ سټیک په مدد سره په یو پیر د ساس سره خوري. دا ډش هم په چاینا کې بین دی خو بیا هم په ځایونو کې دا لیدلی کیږي. مارسټۍ ملګرو که موږ د مارسټۍ خبره وکړو نو دا یو داسې شیز دی کم چې د چاینا سره سره په نورو ملکونو کې هم ډیر خوښولی کیږي کم چې کچا یا ژوندی خوړلی کیږي ولې چې د مړ کېدو نه وروستو دا ډیر زر خرابیږي. د دې لپاره چاینا والا دا کچا د مالګې سره خوري. ملګرو که د دې ویډیو په باره کې تاسو څه وایئ نو موږ ته د کمنټس په ذریعه ووایئ. که ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.